ورونو زه تاسو ته په یو ساده لهجه باندې یو خبر کوم. یو ساده مثال زه تاسو ته داسې وایم، موږ د خدای خدایي منو که نه منو؟ د خدای خدایي منل څه معنا لري؟ دا معنا که خدای څه درته داسې دا وکړه هغه کوه، که خدای څه درته داسې دا مه کوه دا مه کوه. همدا د خدای خدایي منل شو ده. خدای درته وایي دا کار وکړه، دا کار وکړه، دا کار وکړه، دا کار وکړه، هغه کار کوه. خدای درته وایي دا کار مه کوه، دا کار مه کوه، دا کار مه کوه، هغه کارونه مه کوه. خدای د خدایي ومنله. اوس ورونه زه یو ساده لهجه باندې دا خبر درته کوم. تا اوس دغه کول او نه کولو حکم، یو حکم ممنوعه ورته ویل کېږي. حکم ممنوعه دې ته ویل کېږي چې یو څوک حکم درته وکړي چې دا کار مه کوه. یو حکم مطلوبه دې ته ویل کېږي چې څوک درته وایي چې وکړه. اوس دغه حکم ممنوعه او حکم مطلوبه دا به څوک کوي؟ دا خو خدای کوي که نه؟ نو د کولو حکم او د نه کولو حکم دا خو د خدای ده. اوس ته راجګ شولې، پارلمان دې جوړ کړه، قوانین دې جوړ کړله، د ځان لپاره دې نظام جوړ کړه، نو اعلان دې وکړه چې ما ته که ټرمپ هر څه ویلی بس هماغه زه کوم. اقوام متحده قوانین دې راواخیستل. نو اوس دغه د کولو او د نه کولو خبره ته اقوام متحده ته راجع کړله. حکم مطلوبه او حکم ممنوعه دا تا چا ته راجع کړله؟ اقوام متحده ته دې راجع کړله. دا د ډونالډ ټرمپ ته راجع کړله. دا د اروپایانو غربیانو ته راجع کړله. که غربیانو څه درته ویل بس هغه کوه، دا حکم مطلوبه شو. که غربیانو درته ویل دا کار مه کوه، هغه کار مه کوه، دا حکم ممنوعه شو. نو د خدای په خدای کې دې څه شي پرېښودله؟ خو هغه څه خدای درته ویل چې دا وکړه دا مه کوه، دغه د خدای د کولو او د نه کولو خبره تا راوخت سره چا ته دې ورکړله؟ اقوام متحده ته دې ورکړله. نو اوس په قوانینو کې تا د خدای مرتبه د خدایي مرتبه تا چا ته ورکړله؟ اقوام متحده ته دې ورکړله. د خدایي مرتبه تا راوخت سره چا ته دې ورکړله؟ ډونالډ ټرمپ ته دې ورکړله، غربیانو ته دې ورکړله. نو ځکه موږ درته وایو چې تاسې د ټرمپ بندګیانې مه کوئ، د اقوام متحده بندګانې مه کوئ. د چا بندګي وکړئ؟ د خدای بندګي وکړئ. د خدای بندګي هغه څه خدای څه درته وایي هغه کوئ. خدای څه درته ویلي دا مه کوه هغه مه کوئ. پوه شوې باندې؟ نو وروڼه چې د خدای نه دی د کولو او د نه کولو خبره راوسته، نو د خدای په خدای کې څه شي پاتې شوله؟ خو خدای خو هماغه وایي چې درته وایي چې وکړه کوه، چې ویلې چې مه کوه مه کوه، خو دغه د خدای خدایي شوله. نو چې دغه تا راوسته اقوام متحده ته دې ورکړه، نو د خدای په خدای کې څه شي پاتې شوله؟ نو خدای خو دې نعوذ بالله معذل پرېښوده که نه؟ پوه شوې باندې؟ نو ځکه موږ دوی ته وایي ستاسې د چا بندګان یې؟ د لړنیکانې بندګان یې. پوه شوې باندې؟